د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي، کانګرس ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکي مایکل میکل د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021م کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نشي، نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یوه لیک کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان 20 میاشتې مخکې له افغانستانه ووتل او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل میکل په لیک کې راغلي چې هغه 13 مارچ میاشت له انټوني بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2022م کال په جولای کې له افغانستانه د وتلو په درشل کې امریکایي ډیپلوماټانو لیکلی و او پکې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼه نیوکې کړې وې. د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د دې اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد ماتوي. په دغه لیک کې مایکل میکل د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د مې په 11مه پارلمان ته حاضر شي، که نه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند د میکل دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې وباله. ودان پیچال زیاته کړه سره له دې چې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپورونه ترلاسه کړي، خو دوی بیا هم په غیر ضروري اقداماتو سره دا مسئله تعقیبوي. خو هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت به د خپلو دندو د ترسره کولو په برخه کې د کانګرس له لوري لازمو څېړنو ته ځواب ووایي او په ورته وخت کې به دغه وزارت له خپلو کارکوونکو هم ساتنه وکړي. په افغانستان کې له 20 کلن حضور وروسته د 2022م کال په اګست میاشت کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. پر دې سربیره له کابله د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یوه خونړي ځانمرګي برید یې وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.